اولاد ډیر لوی نعمت ته او دام د الله تعالی په فضل او کرم باندې کیږي. یهب لمن یشاء اناثا د خدای خوخه د چاته تشیلونه ور کوي. د اولاد بارکه دعاګانې کوي لیکن اتو لسلونه وی. ويهب لمن يشاء الذكور چاته لکان ور کوي لس بچی وی لکان بیا دعا کوي خدای لورم راکي چې دې مور غریبي سره سناسه امداد کوي لیکن لوري نه کیږي. او یزوجهم ذکرانا و اناثا چاته الله تعالی زامنم ورکی لونم ورکی. او ويجعل من يشاء عقيما سوک رب العالمین شان کی پهلوانی مضبوطی خدم تکړوي اولاد ندارت د دنیا ډاکټرانو حکماو باندې ګرځي لیکن الله تعالی فیصله نه کړي. نو د اولاد نعمت دا ډیر لوی نعمت ته. د دې نعمت شکریا ده چې بچی ته به د ټولو نه مخکې خونم دی پاکیزه نوم عبد الله عبد الرحمن عبد الغفار عبد الستار دا نمونه. یا د پیغمبرانو مبارک نمونه ابراهیم اسماعیل عیسی موسی هارون دا مبارک نمونه دي. یا د صحابه کرامو بهترین نمونه عمر عثمان علی معاویه مصعب خو نمونه پکې ده. په بچی باندې بخو نوم دي د نوم باقاعده اثري د خو نوم ښه اثري او کنه خراب نوم دی کې خو نو دا غیبه خراب اثري. پیغمبر علیہ السلام ته صحابي راغی تاسو کو نوم دې څه ده وی زمانم حزن ده. حزن سخت ازمکه ته وای سهل نرم ازمکه ته وای کوم ازمکه چې نرمي هغه ته سهل وای. سختي کاړجنې ازمکه ته حزن وای او حزن غم تم وای. نو رسول الله مبارک ورته وای انت سهل یعنی نوم بدل کا ستانوم سهل پکار ده نرم پوس. ویرجی د پلار نکو نوم نه څنګه بدل کم نومه بدل نکو. دغه صحابین وسه وای یاره زموږ نکړیر بد کړي رسول الله ورته نوم بدلولو پکار و چې نومه بدل کړي وي. زمونږ د ټبر هر یو سړی دومره تریخ ته دومره سخت ته چې بعض سړی ډېر سخت مزاج دی د سرو مرچکو په بورو د پاسه ناستی. نو خنوم د دې باقاعده اثري زموږ پښتانه د ډېر نوم د مینې نوم په بچی کېږي ډېران ګل ناله کسه بډېران او سبا داغه ګولي نو به هر کا تکړې لګي سری نوم دې لکه ډېران ګل له سبا ډېرانو نه چلاوا. نو د نوم ډېر لوی احتیاط پکار دی. چا عالم چا بزرگ ته وایا چر بچې مې پیدا شوه دی او خنوم پکیرا